السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکثر په دې ورځو کې د یو تپوسو ډیر کیږي او ډیر ملګري د دې باره کې تپوسونه کوي چې د عرفې روژه دا موږ د چا سره ونیسو، آیا د سعودي عرب سره ونیسو په کوم ور چې خلک وقوف علی عرفات کوي او کنه موږ به په خپل نهم ذوالحجه باندې روژه نیسو چې زمونږ کله میاشت هغه وروسته وي. دا دې باره کې تپوسونه ډیر کیږي او د هر طرف نه جوابونه کیږي. نو افراط تفریط ته ډېر کار اخیستل کېږي او څوک په یو باندې تنقید کوي، څوک بل باندې تنقید کوي. د مسله اجتهادي مسله ده او اختلاف کې د علماو د مخکې نه سره روان دی او اهل علم له پکار دادي چې ای په دې باب کې وسیع نظر ساتي، دلایل خپل ذکر کوي که څوک مطمئن کېده جو هغه دی په عمل کوي، که څوک نه مطمئن کېده په بل جانب باندې مطمئن وي نو هغه ته به ان شاء الله اجر هم ملاويږي، ځکه ټول هغه دین په نیت باندې او د الله د رضا په نیت باندې دا روژه نیسي او د کوم جانب چې سړی مطمئن نه زموږ د خپل الله نه امید ان شاء الله باجر ورکوي او دا د حدیثونو معلومه ده. لیکن اختلاف د صحت رسول الله په کار چې په یو بل باندې طعن او تشنیع او تنقید هغه کېدلی شي، بس اختلاف د اخلاقو په دایره کې او د اسلام په چوکاټ کې دننه هغه خون کوي، مزه کوي چې کوم جانب نه څوک مطمئن کېده بس هغه د عمل کې په بل باندې تنقید نه کوي. در صحابو طرز عمل همو زما ټول ملګرو ته خاص کر علماء کرامو ته زما درخواست دی چې په دې باب کې غیر تشدد د کار نه اخلي، هر جانب باندې شي که یو جانب باندې د کلک ولاړی او هغه موقف باندې د کلک ولاړی او د هغه متعلق دلایل د ذکر کوي، خو په خستان دا ذکر کوي او خو په نرم لهجه په خوږه لهجه باندې ذکر کوي، سخت الفاظ نه استعمالوي. ځکه هر یو کس چې کوم د خپل تحقیقي څوک خپل تحقیق بل چا باندې په زور نشي مسلط کولای. نو دا به چې لکه هر سړی به په خپل جانب چې کلک ولاړوي په خیر دی، خو د بل دل ازاري او د بل تصدیر سپکوالی به ان شاء الله نه کوو. موږ یو بل مسلمانان یو او ټول د ثواب په نیت باندې دا کارونه کوي. الغرض زم په دې باره کې خپل نظر پیش کړم. نو که څوک سره متفق جو ډېر خلک متفق نو چا باندې تنقید او یا رد زموږ غرض نه دی، بس هغه په هغه جانب باندې عمل کوي څو کوم متاثر ان شاء الله ټول دین په باره کې خبرې دي، د بيدینی خبرې بدی کې نشته ان شاء الله. او اجتهادي مسله داسي منسوسی خبر ده سره ده چې یو جانب ته صریح نص موجود دی او بل جانب ته صریح نص کوم دی هغه نشته دی. زما خپل نظر په دې کې دار او دا نظر په چا باندې مسلط کوم نه، او که څوک ته مطمئنی جو عمل لپیو کې کنه نه بل جانب باندې عملو کې الله بہت اجر ورکړي ان شاء الله. هغه دار چې زما خپل نظر دار او ان شاء الله د اکثر علماء سره نظر هم دی چې کوم ورځ باندې خلک عرفات باندې وقوف کوي نو دا ورځ چې د دې ته یو بل عرفه په دی وجه باندې ویل کېږي، د دې اضافت نسبت هم دا دی لکه د هر ورځ چې یو سبب ته نسبت کېږي یو نوم ته نسبت کېږي پای کې اثراس پروت وي، لکه یوم الجمعه ځکه ویل کېږي چې په دې کې خلک اجتماع کې راجمع کېږي، په کې خلک یوم العید ځکه ویل کېږي چې پای کې خلک اختر مناوي وغیرہ. داسې نور چې کوم نسبتونه دي کنه هغه نسبت کې څه یو معنی هي. دلته دا نسبت چې کوم د یوم العرفه ته چې شوی دی کنه د یوم العرفه د یوم نسبت چې عرفه ته شوی دی د دې معنی هم دا چې خلک وقوف علی العرفات کوي، ورنه د عرفه چې کوم دا د عرفه میدان هغه نن ورځ موجود دی، پرونه موجود او بل ورځ موجود و، لیکن پرونی ورځ ته نه ورځ چې یوم العرفه نه دی ویلي، او چې کله حاجیان لاړ شي عرفات باندې وقوف کوي یوم العرفه ته ویل کېدلی شي، په دې نسبت کې یو معنی شته. لہذا موږ دا ویو چې یوم العرفه هغه ورځ ته ویل کېدلی شي په کوم باندې خلک وقوف علی عرفات کوي. په دې وجه نه د سعودي عرب چې کوم بعضي محققین علما دي هغه دا فتوا ورکړې ده، لکه شیخ دکتور سلیمان الرحیلی چې کوم د مسجد قباء دغه امام دی او د جامع اسلامي کې استاد دی او دارنګه په مسجد نبوي کې دا خپل درس هم دی، ایو خلک سلفي عالم هم دی، دا هم دغه نظر دی دا کلیف چلیږي چې عرفه د متعدد نه عرفه یو عرفه ده، لہذا په کوم ورځ باندې چې خلک وقوف علی العرفات کې حاجیان وقوف علی العرفات کې نو اقت یوم العرفه لیکي د متعدد نه ده، نو که د چا اتم جوړېدله په حساب باندې د میاشت رؤیت په حساب باندې اتم هم جوړېدله نو دا به د عرفې روژه چې کوم دی هغه نیسي. دا فتوا چې کوم ده دا فتاوی اللجنة الدائمه هغې هم دا فتوا ورکړې ده او د هغې نه د یو تپوس دی شوی دی
او هغه تپوس کې داسې ویلي دي هل نستطيع ان نصوم هنا يومين لاجل صوم يوم عرفه لاننا هنا نسمع في الراديو ان يوم عرفه غدا يوافق ذلك عندنا الثامن من شهر ذي الحجه. موږ دا طاقت لري چې موږ 2 ورځې ونیسو د دې وجه نه چې د وجه د ورځ یوم العرفه نه وایي ځکه دلته موږ پر یوډو کې او راټې می د رډوان بو چې یوم عرفه سبا چې دنو دا موافق زمونږ د اتم د ذوالحجې سره نو زمونږ اتم جوړیږي ولته یوم العرفه دا نه همي نو پدې کې موږ څه کوو ناغي جواب دا کوي یوم عرفه هو اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفه. یوم عرفه هغه ته لیکي چې پای کې خلک وقوف په عرفات باندې کوي وصومه مشروع لغیر من تلبس بالحج. د یوم العرفه دا روزه مشروع ده غیر دا چا لپاره چې حج نه کوي څو چې حج کې لپاره مستحب ده. فاذا اردت ان تصوم فانك تصوم هذا اليوم. نو کته روزه نشي ته هم د قورز روزه نشي چې کوم باندې وقوف على العرفات حاجیان کوي. دا فتاوی اللجنه الدائمه دا دغه فتوا چې دا په اشراف صدقه کې ودی مشرع د شیخ ابن باز رحمه الله داري نور علماء داغیم دا فتوا دکتور سلیمان الرحیلی هم دا فتوا ټیک د باز علماء به دا فتوا مور کړي چې بس نه هم نه چا جوړي بس حق باندې روزنی سي. موږ ته خپل باندې دا وره معلومیږي چې یوم العرفه هغه ته ویل کی چې خلک وقوف علی العرفات کې او د دې عرفه ته د یوم اضافه د نسبت د دې دا معنا ده لکه دا خبره چې کوم د فتاوی اللجنه الدائمه ایم کړي دا دکتور سلیمان الرحیلی هم کړي دا نور اهل علم دا کړي دا ټیک د چې باز علماء لري چې یوم العرفه یوم متاسع ته ویل کېدلی شي او موږ د دې ورځې د اضافه چې د عرفه ته شوی د دې معنا هم د خپل به خلک سوچ وکړي چې عرفات میدان مخکې موجود دی او دا یا بل ورځ موجود او بیا هفته مخکې موجود او دغه کې یو ورځ چا یو ورځ کوم نه کې یوم العرفه چا وته نو ویلي قالو وتخلق عرفه ویله چې کله خلق وقوف علی العرفات کی نو موږ ته دا غوړه معلومیږي باقي بچا باندې موږ زور نه کوو او طعن او تنقید وغیرہ دا پنه کو دا موږ ته دا راي غوړه معلومیږي د بل عالم د بل شیخ دا غوړه احترام او قدر کو بس غلب الله باغي باندې اجر ورکړي ان شاء الله موږ له الله په دې باندې اجر راکړي. نو د افراط تفرید په دې کې کار اصلي په کار او دا اختلافي او اجتهادي مسله ده په دې کې ان شاء الله توسعي الله دې موږ له حق نصیب کړي او الله دې موږ په حق باندې عمل کولو توفیق راکړي او څوک چې د دین خدمت کې په هر لحاظ باندې شي هغه ته الله اجرونه ورکړي ان شاء الله ټول مجلس ته اجر ملاويږي. هذا ما عندي والله اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.